داسې چل بوشي مالزی په بل څه خلاف نه ما ولی خان دی مخالفت کولو مونږ خو په پوهېدوم نه چې هلکه سطح د کالاباغ ډیم اوچته ده مونږ لاندې یو زمونږ ملک جیل کېږي وغیره وغیره خو مال مونږ نه جنس هم بدلېږي چنډخان رانه جوړېږي ویلا څنګه مال دې خوا توربیلا دې خوا ورسک دې خوا کالاباغ ډیم مونږ به منځ کې د پشکال ډنډونو کې چنډخان ګرځو ځکه ځمکې به ملاړې شي کورونه به ملاړ شي خو چنډخان به رانه جوړ شي نو بس پنجاب له مونږ بجلي نه ده ورکړې وایي پنجاب کې خپله بجلي شته مونږ ورکړې ده مونږ سره ویلي دي چې هلکه بد شم خو درکړې ده ته هم زمونږ ورور یې ټیک ده جي نو یو پنجاب دپاره دی دو صوبے تباشی یو پنجاب دے خوشحال شي پنجابی ته مې پرون ویمل که تاسو کې ایمانی تاسو وایئ چې زرک شه مونږ په ډیم مه خوشحاله وه مونږ اډو ډیم کوو نه نوره بجلي مال مونږ نه والی نو عزیزانو عرض مې دا و چې غیرت در کې نه و وایي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله د خپل باغ نه چې زاغان شړلی شي مالیار چې شو کوي د غوټۍ د ګلو مالیار نه دی مالیار چې شو کوي غوټۍ د ګلو مالیار نه دی په ګل چې وي غمجن هغه مالیار ګڼلی شي تاسو خیال راغی جي نو دا ملک زمونږ ملک دی دوی سره نور څه نشته نجړیه پاکستان نجړیه نجړیه څه ته وایي نجړیه څه یہ آدمی نجڑیہ پاکستان کا خلاف ہے دا دا قیوم خان ڈول کے ہو چگا گولے ہو دا غا ڈول کے ہو نظریہ پاکستان خلاف او دوی پاکستان نمانی ماوے چی پاکستان سوک نمانی اخپل ایمان نمانی پاکستان خود خور او دیس مکی تاوی دا زمونگ ملک دے زمونگ زمکا دا حب الوطن من الایمان چا سره چې د وطن مینه نه د ایمان مینه به هم ورسره نه ټیک شو پاکستان چې څوک نه مني ایمان به نه مني لیکن د پاکستان حکومت والله که په 40 کاله کې ما 40 ملت هم د پاکستان یو حکومت هم منلی ولې دا مسلم لیکو چې پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وی که نه نو لا الہ الا اللہ قرآن و حدیث ته وی که نه بیا دی مسلم لیکو په ابتدا کې د اسلام سره څه کړي اوس بیا ټول راټول شوي دي جته دي کھوتی و تھیان کھلوتی خبر اورئ د خدای خاطر وکئ د خدای خاطر وکئ نه نیشنل نه جمعیت نه پیپل نه یو ډله د پاکستان د وجود خلاف نه ده یو ډله پاکستان ټولو مللی دی د دې ولی خان والد محترم باچا خان مرحوم هر حکومت ته پیشکش نه و کړی چې زه در سره دې ملک کې خدمت کوم کړی و که نه و کړی هر حکومت ته چې زه در سره دې ملک کې خدمت کوم نو پاکستان یې که نه منلی نو پیشکش د خدمت به ولې کولی مفتی محمود یا دې ټولو ډلو په پاکستان کې پیشکش د خدمت کړی دی نو دا زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی د نظریه پاکستان خلاف مونږ یو نه خو دې سره بله دفه نشته بله دفه نشته لکه پولیس سره بله دفه نه سوا د 109 نه نو 109 تحقیق بیا کوه زه های کورټ ته ځو سپریم کورټ ته ځو الله دې امان راکړي خدای دې د دې ملک د عدالت نه ساته د کچرو نه ساته په رڼا ورځ یې سړي وجلي دي تر اوسه پورې په جیلونو کې پراته دي فیصله یې د عدالتونو نه ده کړې سلونه ججان پې لاړه او راله د یو قاتل د قتل فیصلې نشي کولی سلونه ججان پې لاړه راله او د یو لیس ځمکې فیصله ستا په دیوانو ججان او دیواني کیسونو کې د یو لیس فیصله نه کېږي انګریز چې تا له کوم قانون جوړ کړی و داسې نه و چې ته پې ښه ورځ وګورې داسې قانونو چې ستا عمر یو ستا د پلار او د نیکه پې بیړي تباه کړي نو یوازې انګریز
د پاکستان نه تله مونږ نه غوښته، مونږ د انګریز لعنتي قانون هم ورسره رسختول غوښته. تاسو خیال راغی دی آغاز د خپل تحریک باچا خان په دې نه وکړی چې پیرنګی ورکوو قرآن ازادو. دا اوس تاسو د هلکان ما سره کر پر کوي نو زه هم نیم لیونی یم که نه. نو دې وجې نه دا کر پر مه کوه. تحریک د شیخ الهند مقاله چې باچا خان زما په مخ کې بل کال په دلی کې اورولې وه، هندو پارلیمنټ ورته ګوتې په خوله کې نیولې ورته حیران. تاسو خیال راغی اوس تاسو شیخ الهند څه پېژندو یا باچا خان هم څه پېژندو، اخو مخالفینو یو داسې شی ته جوړ کړی و چې زه درته څه ووایم. تاسو خیال راغی. نو عرض مې دا و عزیزانو چې ضیاءالحق ته دا ټول ملک لګیا دی چې کالاباغ ډیم نه مونږ تباه کیږو. شرعي طور هم دته اجازت نشته چې کالاباغ ډیم جوړ کړي، او که په زور یې جوړولو نو زور ازمایي به هم ورسره کوو چې څومره زمونږ وس وي. ټیک ده جي، زور ازمایي. هغه ورځ مې یو پولیس والا افسر ته وویل چې ما ستاسو باڼسونه لیدلي دي، زه والله که تاسو پرېږدم چې په دې تورخم مې ورړولي نه یې چې تاسو له د ډزو چلو خیم، تاسو مونږ له تکړې د انسو ګیسو ګولې را باندې راوغورځوئ او باڼسونه دې خوا نه راتور شئ او دې خوا نه. ما زه به بیا تاله چلو خیم، یا دې د انډیا سرحد ته بوځمه یا دې کابل سرحد ته ورولم. نو ما ته ستا پولیس هم معلوم دی، دې خوا وګوره ستا ملیشا او بارډر هم راته معلوم دی. تاسو د فوج هم بیړه تباه کړه په مارشل لاګانو باندې، د فوج هم بیړه تباه کړه. فوج هغه وخت کې جنگ کولی شو چې چڼې او مونګپلي یې خوړه، اوس یې په چرګانو شروع کړې ده. دا ډاکېټې به پراته وي، خدای راستي که دوی دله جنګ وکړي. تاسو خیال راغی دي. اوس ضیاءالحق صاحب ډېر لوی پوه سړی، هغې نه چې اوسګار شوی مولیانو ته متوجه دی، تاسو ته متوجه دی، څوک سینیټر کی څوک ممبر کی. بله ورځ چوک سکارنو چوک کې را تېرېدم 3:30 بجې، نو تاسو ولاړ وئ د ګلونو ګنټې م لاس کې نیولې. هلکه څه کوئ؟ ویې جي میر او ډیپټي میر را روان دی. وته په شرمونو وشرمېږئ، تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ. میر او ډیپټي میر خو د چواړي مشر جمعدار ته وایي که نه، تاسو خدای تباه شئ. وشرمېدلو بې حیا او بې غیرتو. نو هغې لم تاسو ولاړ وئ ګنټې مو نیولې وې. په ایمان درته یم چې زه خو دې نه مایوس یم، مایوس یم. دا پښتو ټکی هلته بالا ماڼۍ کې زه دوکان کې ناست یم، په لارۍ کې خوټ کېدلې وریجې پې خرولي، لارۍ ته یې خېجولي، الله 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 الله. نو زه خلکو ته هم پښتانه لاړه. بیا زمونږ د یو ملګري پښتونستان صوبه وویله. پښتونستان صوبه خو ډېر ښه کار دی، خو پښتانه خو دې هم د سړي زامن که د دوی کار مړزان لوبول، چرګان جنګول، سپي جنګول، که نه جي جواری کول، د شرابو بټۍ په ادیرو کې ویستل او خرڅول. دا پښتانه به خپله صوبه چلی څنګه؟ دې له خو هم لږ سوچو. نور قومونه اسمان سره ولې خبرې کوي؟ ولې؟ هغې کې هوش دی. ته ولې تباه خوار شي؟ تا کې جوش دی. سوډا واټر بوتل ټرک نارې کې لاندې در کې هېڅ نه کېږي. تا کې څه دي؟ ته کارخانه جوړولی شي، کارخانه چلولی شي، مشینرۍ باندې پوهېږي. ته خو لکیر که فقیر یې خوار شي، یا مړزان لوبوه یا چرګان جنګوه. نو دې وجې نه کالاباغ ډیم به حیثیت د جمعیت العلماء ایس قربانۍ نه به دریغ نه کوو د کالاباغ ډیم په مخالفت کې. وړاندې نه مونږ هم ورته وویل، وړاندې نه یو خبره وکړمه، یو ښځه وه غوی لنګه شوه. نو هغه بچی چې و نو هغه ټوپونه وال، دا تازه بچی د غوا چې پیدا شي مست ونی ټوپونه یې وال. نو د
کمر د پاسه کورو په کمر نو د خاوند ورته وی چې خزل خیال کوا دا سخه ټوپونه وای چرته لاندې ونه غورځي کمر ویلې ښه خاوند بار تللی چراغ واس خیر اشتیا د کمر نه غورځېدلی مړ خاوند ورته دا ولې وی سړیه خو د خدای کارونه سړي ورته پلیتې ما خو د خدای نه مخکې درته ویلي چې د دې سپي خیال خدای چې دی مړ کولو هغې نه مخکې مې درته ویلي نو عرض مې دا و چې مخکې نه ضیاءالحق په دې پویو او مزیداره خبره دا ده چې انشاءالله جنیجوم زمونږ ملګری دی زمونږ د صوبې او قومي اسمبلۍ ممبران په غوږو ټنګوئ چې که دا ډیم شروع شو تاسو به استعفې ورکوئ تاسو به هغه تعلیم نه سټئ او کني والله کم پرېږدو که په زیات هم څوک نه ور پرېږدي تاسو ته خو هم پرېږدي که واخر دعوانا ان الحمد